ورتولی کا کیسے په دیوالونو شاکره ورتولی کا کیسے په دیوالونو بدبخت پښتانه لا کتابونو نه بیزار دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په دغه سکه پکې نه چې سره مقررین رو روسي دلته نو هغه ته یو د وخت نزاکت هوندي ضروري دی چې او بغني و د سره سره چې د کیم شي ته ویژنو بل شوی کی ما موضوع په دغه باندې دغه نه هټ کر خبره ندی پچار ډېر د مشرا مخور د میش مشرون د میش قدرمن چې کی مدو ملکون او د غرنګي د میش زون کول هم موجود دی چې د کیم د انیشیټیو چې د کیم کړای دی کیم د یو سکول بنیاد یې شي دی څمره همونه قانونا ویر شي چې څمره دغه چې د کیم بنیاد شوین کی دی دا تمیز د زړه د تعالی مرخصکای هریایي مبارکي ورته ویایي او ډېر ښکلی سټارټ یې وخوستی دی ځکه چې دا علاقه ته همیشه ډېر روسي دلته ملګري دي نو سکول مو چېرته هلته نږدې نه ولیدلی نو دا هغه یو ډېر ښکلی اقدام دی دغه چې سره صفات وشیریک دی ځکه هم چې دا میشتو چې څومره بده ورځ دو ډېر لامل یې خلیل صاحب شته خو یو لامل یې دا دی چې میش د علم د دغه نه ډېر لرې پوته شوي سیسټمیټک طریقه سره میش ډېر لرې پوته شوي نو یو وجه دا هم چې د نن بده ورځ دو ډېر ګډوډي څوک دی پښتانه چې کوم پښتون وطن دی د ډېرې داسې هغه سره مخامخ دی چې هغې د خلوصین د پروهوی چې کوم دی که نه ډېر جدوجهد پکار دی نو یوه مین وجه دا هم چې میشې د تعلیم آیي تعلیم هم نشته کیمې علما نوستی رشد الله مولو نوستی لکه د اسلامي تاریخ چې وکړسې په راشي ګولډن ایج اف اسلام ورته وایي ګولډن ایج اف اسلام یعنې د اسلام چې کوم سنهره دور و هغه هم په هغې ټیم شو چې کله ابن خلدون دی جابر بن حیام دی او دغه رنګه چې څومره مونه ابن سینا دی دغه ولې په ټیم شو په بغداد چې یو د علم چې کوم دی که نه ولته یو درسګاه وه علم زده کېده ساینس زده کېده فلسفه زده کېدله نو هغه چې وکتل چې د نیو وته ګولډن ایج اف اسلام ورکړی دی یعنی د اسلامي غاشتو تاریخ چې موږ وکړسي اب بهترین دور و د اسلام او دا چې کوم حکومتونه شوي دي په ټیم شي خلافت عباسیه چې کومه وه ډېر ویژ حکومت یې کړی وی د وجه دا وه چې ورته علم ډېر ساینس فلسفه علم دغه ډېر په زیاتي سره مطلب ډېر په ښه طریقه سره روان وي نو په وجه سره پانه دویم چې کوم دی که نه پانه چې نر سکر وغلی دي بس زوال شری شوی د مسلمانو خاص کر ځکه چې بیشتو د علم نه ډېر لرې پوتې کړل شوي او د دغه علم سره بیشتو چې یعنی مطلب هغه شانتې غا نه دی کړی لکه څرنګې چې په کور وه د هغې په مقابل شي چې کوم دی که نه رینسانس دوره چې کله موږ وکړسي د یورپ خال کې دغه چې کوم د ګولډن ایج اف اسلام دغه نه دغه نقل ووی که هغه بیش نه ډېر مطلب جاهل وي ډېر هېڅ نه وي زده سره مړول وی علم نه یې څوک خو هغې ته هغه زده کړل چې یاره مکمل شی په دغه شي دی همیش کامیابي په دغه شي شدو نو هغې څه وکړل اډاپټ یې کړه شی نن یورپ کیم زی دی نن یورپ ویسٹ کیم زی ته رسېدلی دی چې د مو پلوشي چې موبایل دی دا مایل چې دی دا هر شی د دې تجربات د دې دغه دي نو عین پاوه چې دي حکومت کو په هر لحاظ سره مو حکومت کو په پولیټیکل یې کو اکنامیکل یې کو په هر لحاظ سره دې حکومت کو نو د علم په اهمیت سره غږیږي چې علم انتهایی ضروري دی غونډ تابع چې سره تابع خالتای زه ډېرې خبرې نه وژدوم ځکه چې مقررین د میر مشرون موجود دي او خپلې خبرې درته کو نو غونډ ته زه مبارکي ووایم او دغه رنګې دغ دی چې کوم بچیون دي یوه خبره دا که چې مطلب میشتو سې دا غټه دا کامیابي ګڼي چې زه پړی خان شي یا په اسلام آباد شي پلاټ وکړم دا د مو په نظر ښه خبرندو شادو خو مقصد دا دی چې ته په خپل بچي باندې انویسټمنټ وکړه ته یو بچی داسې جوړ کا چې هغه ته چې نه وي چې هغه دومره کمال ته رسېدلی وي دومره په داسې جرات په دومره په داسې شعور او دومره د دنیا په حالات باندې دی پوه وي چې هغه یې تو د دغه جایداد هېڅ پروا نه وي ورته هغه هم د خپل جایداد جوړوي نو خاص مې دا دی مشرون ته چې سره مداخله مشرون دي ابراخیل مشرون دي چې توس په خپل بچي باندې انویسټمنټ وکړئ په خپل بچي باندې سرمایه‌کاري وکړئ از شی دو چې د ښکلی تربیت وکړه د ښکلی هنر ور زده کړه دا یو د معاشرې داسې انسان جوړ کړه چې د خپله فایده وي چې نره معاشره ته ځینې فایده وي زه ډېرې خبرې نه وژدوم په اخري دا یوه ټاپه باندې اجازت وخلم چې ته وایه سبق وایه ته وایه سبق وایه چې لوی افسر شي ما به تاله درکوینه
Mana